د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ وا یو سړی د خپل دوست سره جګړه وکړه او په جګړه کې ورته وی چې والله لا اکلم معك حين په خدای قسم چې یو حين بدر سره خبرې نکوم. حين دا حين لفظ قران کې ډېر ځای کې راغلی. سورځي تیرې شوي سړی خپېمان شو چې دا خو زما دوست دی او د سره به زه خبرې څنګه نه کوم. نو لاړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او ورته وی چې ما جی قسم خوړلې د خپل دوست سره د خبرو نه. څنګه قسم دې خوړلې چې والله لا اکلم معك حين یو حين بدر سره خبرې نه کوم. نو صدیق او زه څه چلو کوم؟ ورته وی چې سلويخ کاله به ور سره خبرې نه کوي. بیا کوا سړی وی واه زه یو ورځ نشم ټینګې دی هغه سره د خبرو نه کولو. او صدیق اکبر وی چې سلويخ کاله به ور سره خبرې نه کوي. اسې وایم چې دې ته سوچ وکړي چې یو سړی دې قسم خوري اوس پیمانه ده نو د قسم علاج لټي په علاج پسې ګرځي چې ګناګارم نشما او دا کار اومش. اوس خود پښتنو په دې خله کې هغه غلې شوی دی قسم خدای راستی او قسم په خدای او ما دې خدای ویو په خدای مې دې قسم یو د خدای په ذات مې دې قسم یو په قران مې دې قسم یو په پیغمبر مې دې قسم یو په تاکال صاحب مې دې قسم یو په بابا صاحب مې دې قسم یو. اوس خو د پښتون خله نه ده ډیران دی. مونږ نه دا تور ګونګټان پیژنئ دا تاسو د کم ملک خلق زما مخې ته کېنئ. خدای خبر چې دا جمی کې به پخوا دی وخو کې خلق د جماعتونو کې واخا چو نو چې دا جمع به په وتو شو نو دې کې به تور ګونګټان پیدا شو. هغه تور ګونګټ داسې شی دی چې لاس ولا وروړي نو پوسکی اچوي چې ګوتې دې ورپورې ولګي نو ګونګټ پوسکی چې هغه ګوتې ته بیا سپېږمو تکا نو منډه به ووایه د ډېر څښا بوی. نو مونږ هغه تور ګونګټان خو چې ګوتې راوړي پوسکی اچوي چې خبره کوو کنزل به کوو که خبره کوو بکواس به کوو خبره کوو قسم بخورو. تننو ګوره دنیا طلاقیان دي دنیا طلاقیان. خبره د پاسه وای چې خزه به پدری کانی طلاق ساتم خبره د پاسه وای نو د درې کانی طلاق دا معنا دا چې دا خزه په دسه حرام شوا لکه مور او خور په د حرام دا به الا په در واقعيږي چې دا خزه بل میړو کی او ور سره شپه تیر کی ای بیا طلاق کی بیا درې میاشتې عدت تیر شي هغه نه بعد بد تر واقع خبره د پاسه د طلاقي درې کانی طلاق ساتم خزه برابر طلاق کی خزه به طلاق کی. دنیا مال راشي ما خیال دی ورځ بیا ارتدا سي کیس راځي جی په غوسه کې وما او بالکل پوه نشم او جی ډیر په غوسه کې وما او بس خلینا مې وته یو د درې خو جی ابل ور سره یو بل حرامي امزان سره را روان کړ نو ور سره چې جی غوسه کې بالکل دماغ کار نه کولو نو ما ورته چې په ایمان وایا چې طلاق سره په غوسه کې خزل ور کوي او که پر رضا صلاح ور کوي. ز تاسو وای اوس په خزه پر رضا سو کړی دي خو غوسه شنو ور کوي طلاق وای جنو ډېر په غوسه مال ډېر کور وران شو که خیر بیړی غر کړه اوس نکی. نو عرض میں دا عزیزانو چې قسم خوړلې ده د ایمان ته ګوره قسم خوړلې ده اوس علاج لټي حکیمانو طبيبانو پسې ګرځي چې علاج به سي. نو صدیق اکبر ته علاج تراغه هغه ورته وی چې تور سره سلويخ کاله خبره مکو. راغه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یا شیخ حلق تو غر کے ماں
دوست میں ہو اغنه می قسم خورلې چې لا اکلم معک حینا یو حین بدر سره خبرې نکو حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګ پورې ور سره مکه و بیا کوا هغه چې مرشم بیا به څه کوم وی بس تر مرګ به ور سره خبرې نکو سړی نور غم زده شو چې نور غم زده شو راغې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې دا مسله پیښه ده ابو بکر صدیق تور غم دای ویلې عثمان ذی نورین تور لم دای ویلې اوستا ترال حضرت عمر ورته فرمایل چې حین ندی قسم خورلې دی وی چې او جی حین ولزا تر ما خام ور سره خبرې مکه و بیا کوا سړی خو ډېر خوشحال شو خوړه کې ولراله چې راشه څلورم ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم تم ورشه کده دی ما خام نم لګرا لنډه شي خبره تاسو خیال را ما خام نم را مخ کی شي عبد الرحمن بابا خبره وا چې جړلې چا ورته لوبه ګوره دوست ته جاړې ورپسې ولې کال پس خو به وګوره ناغه ورته وی چې زد یار په دې دلز کا شتاب کړما زد یار په دې دلز کا شتاب کړما چې د عمر بقا نوینم ترکالا زد یار په دې دلز کا شتاب کړم چې د عمر بقا نوینم ترکالا تلوار زکه کوما چې تلکالا پورې بجوندې سو کی دې خبره پوه شوي زد یار په دې دلز کا شتاب کړما چې د عمر بقا نوینم ترکالا عاشق سړی چوي هغه چرتا فراق د محبوب چې دی هغه گواره کولی شي یو عاشق دی شپه ورځ ګرځي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاش کې چرته د یو مولا مسله واورېده د مرګ نه وروسته په قبر کې به سړی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی کېږي هغه ویل ها وې سړی چې مړ شي نو په قبر کې پړومبی ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس به ورته ښودلی کېږي نو دا سړی وایي چې سنا ہے قبر میں سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا میں اوریدلی چې په قبر کې جناب محمد رسول الله بخودلی کېږي نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا اجل انتظار کوم چې خدای زر راولا چې زه مړ شمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وګورم مرگ غواړي چې یا الله زر میں مرگ سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں او د جناب رسول اللہ تصویر خوب په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي ګوري به هر سړی او سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل
او مرید دی هسته متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تا دی به څه وی بهذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو ملائکه به ورته وی چې نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته وه چې ته به همداسې جواب راکې اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو که د دې نه زیات ضرورتي چې نورې کولاو دی به راپاسي د مازدیګر ټایم به چې مونځ کوم ملائکې به ورته وایي نوم که نومت العروس اوده شپ دلته په شان د اوده کېدو د ړومبی شپې د ناوې منځونه مغه چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت نشته داسې به مې او داسې خلق به مې چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل و بدبخت د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو دا مړی به ورته وایي ها ها لا ادري آی هاي په خدای قسم که زه خو یې پیژنما نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه ګیر چاپېر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې ووایې چې زه محمد رسول الله نه پیژنما څه حال به دي څه حال به جوړ شي ملائکې به ورته وایي بیا ورته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل او بدبخت د دې سړي متعلق د دنیا کې څه عقیده وه دی به بیا ورته وایي ها ها لا ادري ها ها معنا هاي هاي زه خو والله که دا پیژنم نو ملائکې به ورته وایي چې او پلیته او مرداره مونږ ته د وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې جواب کوې نو ځمکه به پرې راوچته شي نو دا پختی به په یو بل کې ننباسي حدیث کې راځي چې یو داسې اژدها به ورسره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکوي داسې ټک به ورکوي چې د دا ډوکي به په قبر کې ټوپونه وي یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دی سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کنده جوړ شي الله دې امان راکړي نو عرض مې داو چې سړی بیمار دی علاج لټي دا خود عشاق و حال بی کن چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي سړی راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کلک زرش داسې قسم مې خوړ ابو بکر صدیق راته دا وې حضرت عمر عثمان راته دا وې حضرت عمر وې چې تر ماقامه مکه پیغمبر له خوند ورکو درې واړه راوغوښته ابو بکر صدیق ته وی چې تا سره څه دلیل چې تا ورته وی چې سلويخ کاله ور سره خبرې مکوه دا مې دې پورې دا خبره درته وکړه چې قران هغه بحر بے پایان دی چې ته ګوره چې ار یو سړی ته څه ملغلري راو باسي ابو بکر صدیق ورته وی چې ما سره دلیلم د خدای قران وی چې څه وی الله پاک قران کې وی چې هل اتا
على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل اتى على الانسان حين من الدهر په انسان یو زمانہ راغلی و چې شی نو هغه دلته د دې حین نه یا رسول الله سلويخ کاله هغه د آدم علی السلام خنبیر مراد دی نو د حین نه قسم خړلې او نمازه کا ورته کې د حین معنا دا سلويخ کا ٹھیک حضرت عثمان ته تاسو سره دلیل دی چې تا ورته چې تر مرګ ور سره خبرې مکه ما سره دلیل هم دی قران وای ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین آدم علیہ السلام چې د جنت نبار شو نو الله ورته تا د پاره زید پس مکه کې زید نفع غستو دی الى حین تر مرګ پورې نو دی حین نه تر مرګ پورې وخت مراد دی نو ما ځکه ورته چې تر مرګ ورته تم ټیک حضرت عمر ته وی تاسو سره دلیل دی چې ورته دی چې تر مازیګره پورې خبره مکه او بیا کوا دمر لاند هغه چې ما سره دلیل هم قران وای پاس و چې ما سره دلیل شته فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی دا الله لرا په وخت د صبا او د ماخام کې دلته حین نه تر سار نه تر ماخامه پورې وخت مراد دی نو ما ځکه وی چې تر ماخامه مکه بیا کا حضور علیہ السلام فرمایل چې خبره د درې واړو صحیح دي جوابات د درې واړو صحیح دي خو زما فتوا د حضرت عمر په قول ده زه تر ماخامه ور سره خبره مکه بیا کا قران هغه کلام نو دا مې دی یو واو پورې درته دومره واقع ویله چې مغه الفاظ دي چې یو ځای کې واو راغلی څه معنی ده او بل ځای کې واو نه دی راغلی څه معنی ده